تاسو په یو ټایم کې یوه ګانه مشهوره شوې وه زه چې کله مړ شم تورې جامې واغونده هغه ډېره زیاته هیټ شوې وه هغه تاسو په کم سن کې لیکلې وه دا کلام مو په 1999 کې لیکلی و یعنې 1997 کې مو لیکلی و جی اول دا چا ویلی و کم سینګر یاره دا اول د بډابیرې محمود نومی و د احمد ګل پارټنر و دا پیل هغه ویلی و که نه بیا د هغې د بعده لکه ټکر وکړه داسې نزی اقبال وکړه بس بیا څو داسې نورو مختلفو سینګرانو لکه چې کله دا کلام چې کوم دی دومره هیټ شو وایرل شو زه به وایرل ټک استعمال کوم هغه ټایم کې خو سوشل میډیا نه وه نو چې کله دومره زیات مشهور شو نو هغې نه پس خلکو به سره ډېره زیاته مینه هم شروع کړه د خلکو څه احساسات و چېرته تېرېدې نو خلکو به څه ویل بالکل اول خو به زه ته خپل کور خبره وکړم چې دا به کله د ریډیو نه پیش و او زه به کله کور له لاړم نو ما بچي به خندېدلو که نه نو هغه ټایم کې داسې یا موبایل نه و عام شوی لکه دا اوس که نه او بالکل بیا به د خلکو به چې مو سره هغه شولو میلاو شولو نو هغه به مو سره ډېره مینه به یې کوله بیا بیا رانه پوښتنه وکړي دا څه احساساتو تا په څه وجې دا لیکلی ده حالانکې دا ما یو تره زوی و په 1902 کې وفات شوی 1972 کې وفات شو چې هغه ټایم کې به د هغه 17 سال عمر ولږ به 19 کاله و د ما به تقریبا 17 کاله نو مو ډېره یوه خوږه دوستي وه تره زوی مې و مو به دا مرغي دا سوی مو یې به مو نیولې بیا چې کله هغه وفات شو نو مو به چې کله مو په علاقې کې مړی وشي جنازه وشي زه به بیا د هغه قبر له تللم نو هغه په قبر لیکلی دي چې زما قبر ته راشې قرآن وایه هسې قبر له مې مه تویوه اوښکې نو بیا ما وویل چې دا خو تا مرګ پورې څه نه دي لیکلي نو سټارټینګ ما د هغه ځای نه وکړه خو چې کله کور له راغلله نو بیا دې کلم تقریبا ما نه ابراهیم جان صاحب څه یو 100 ورځې ټایم یې لږ بږ اخیستی بیا د شپې ما به چې کله دا لیکنه ما به زړه ونیوه داسې ما له به ډېر سخت زور ورکوه جي نو بیا ما چې دا خو تا خرابوي نو بیا غالبا شپې 1 بجه وه بس ما چې چلو مخکې نور دا زه نه لیکم ځکه چې ما له زور راکوه نو بیا چې کله دا ما هغه کوه نو داسې ومې لیکه چې بیا به عمر چېرته وي خاورو کې دفن به وي نو ما څه وخت هغه پرچه داسې پړوله نو زه ورته خپله بیا ژړېدلم چې ما وکتو دا جامې د ما ټولې په اوښکو لاندې وي